زمونږ د دوستي به یو مثال قایمېږي. دا دومره ډېرې پیسې دا خو اوس موږ څلور خواږه ملګري یو دا پیسې به څلور ضایع کړو خو داسې کار کوو پهله به کله د خوراکه کوو نو تو ورشه لاړ شه او په دې باندې چاولې راوړه نو چاولې ورته وکړو ورشه شاه بازار لاړ شو بیا به دا پیسې څلور ضایع کړو عقیب به چاولې پسې لېږلې عقیب به چاولې راوړې او موږ به دغلته کښېنو چې هغه راشي دا پیسې به ورته ولیکړو چې دا پیسې ما یوازې مونږ ته وې څومره وخت کار چې دا ملګري راسره ده چې دا پیسې ما یوازې مونږ ته وې خو ډېر ښه پیسې دي ځان نه مې بېګاډې اخیستی وې چې ملګري راسره نه وي نو څومره به ښه وه مونږ څلور ملګري یو دا پیسې ډېرې دي عقیب به منځ نه لر کړو چې درې سیکې نو ډېرې به ورسوي او که نه را زما هم دا سوچ دی عقیب چې راشي راویسته ختم کړو پیسې به مې ډېرې ورسوي دا دې کاڼي په دې کاڼي به ول شهر طرف په سر ووهو ختم دی ما ته هم ټیک دی ډېرې پیسې دي زما به یوازې ورسي ملګري ختمه کړم خبره ذهن مې ورته واچوله اوس خوانو کې معقول دي ښکاري شي A few moments later. السلام علیکم یارانو. وعلیکم السلام. څه کېنئ؟ یارانو ما داسې پورې ورځې راوړې دا وایي جی سړی خو ختم کړو بیا ورته دا چاولې خورو د هغې نه پس به ورته پیسې بیا نیمې کړو راځئ دی یو غټ میسج دی میسج دا دی چې چېرته هم د پیسو دپاره خپل دوست رشتې دا مه وژنئ ځکه چې پیسه پیدا کېږي خو هغه ملګرې هغه رشتې هغه نه پیدا کېږي نو چا چې هم زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ والسلام